سیدنا عمر ناس دے رضی اللہ عنہ یا سڑے راغو لوی مجلس لگے دلے دے صحابہ کرام پکې ناس دی دغه تن داسې بهار ودرېدو سیدنا عمر ته وی چې عمر مرګ مه هېروه اے عمر اے امیر المومنین مرګ مه هېروه سیدنا عمر راوغوښتو اسې داسې مجلس کې یو تن د بار نه راشي ووایي چې صاحب مرګ مه هېروه نو څه دی خیال څه به وایي ورته خلک کم چې خوشه خلک یې نو هغه به پسې ورځي که نه رانیسي به یې که نه به یې رانیسي چې او زمونږ صاحب ته دې دا خبره وکړه امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه او هغه عمر اشداء علی الکفار سخت طبیعت والا خو بیا نرم مزاجی مو ګوره که نه هغه ته یې عمر مرګ مه هېروه اواز یې ورته وکړو وایي راشه چې کله راغو وایي ستا ډېره مهرباني او ته داسې کو چې روزانه راځم ما ته دا خبره کو روزانه راځه او ما ته دا خبره کو چې عمر مرګ هیر نه کې ګورې هغه ته یې ټیک شو چې یو میاشت نیمه چې راغو روزانه هم دغه خبره کوي عمر مرګ هیر نه کې ګورې عمر مرګ هیر نه کې چې څه وخت تېر شو میاشت نیمه تېره شوه سیدنا عمر ورته وایي راشه چې راغو څه تحفې تحایف وایم ورته ورکړل وایي ستا ډېره مهرباني اوس د راتلو ضرورت نشته اوس د راتلو ضرورت نشته او حضرت ولې څه ګستاخي وشوه څه کمې شوې څه چلو شو تاسو خو چې څنګه ویلي زه همغه شان راځم چوټي نه کوم کوتاهي نه کوم او مغه یو خبره کوم چې عمر مرګ هیر نه کې ګورې هغه ګیره داسې راوچته کړه او په هغې کې سپین ویښته وایي زما ګیره کې سپین ویښته دي اوس ستا د وینا ضرورت نشته دا سپین ډکي چې دي په ګیره کې دا ما ته روزانه په خپله وایي چې عمر مرګ هیر نه کې مرګ دې نږدې دی عمر مرګ هیر نه کې مرګ دې نږدې دی نبی علیہ السلام فرمایلی زړونو ته زنګ لګي زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي زړونو ته هم زنګ لګي صحابو تپوس وکړو وما جلاؤها یا رسول الله حضرت د دې زړونو دا زنګ به څنګه ختم شي د اوسپنې زنګ خدا دې بټۍ کې واچوه ګرمه کا په پل کې یا په سټه کې ووهه زنګ ترې لرې شي د زړونو دا زنګ به څنګه ختمو نبی علیہ السلام وفرمایل دو شیزونه دي چې دې سره زنګ ختمیږي د زړه یو څه دی کثرت ذکر الموت کثرت ذکر الموت مرګ ډېر ډېر یادول کله چې تا ته مرګ ډېر ډېر یادېږي نو ستا د زړه نه به دا زنګ ختمیږي زنګ د څه د دنیاوي خواهشاتو ارمانونو دا دې سره ستا زړه ته زنګ ولګي نو چې کله ته مرګ ډېر ډېر یادې نو د زړه نه دا زنګ به څه کېږي لرې کېږي او دویم نبی علیہ السلام وفرمایل وتلاوت القرآن دویم هغه شی دی چې زړه نه زنګ هغې سره ختمیږي هغه څه شی دی هغه تلاوت د قرآن دی پکار دا چې مونږ ځان ته مرګ را یاد کو او دویم چې مونږ د قرآن تلاوت هم کو قرآن لولو ځان پویه کو دا د قرآن سره خیر خواهیم ده او بله خبره ده چې زموږ ستا زړه ته کم د دنیاوي خواهشاتو هغه زنګ لګېدلی دی نو هغه زنګ به مرورو په دې سره څه کېږي په ایمان ووایه زنګ لګېدلی که نه دی لګېدلی څوک داسې شته چې د هغه زړه زنګین نه دی څوک شته داسې څونه خواهشات دي زما بنگله دی وي ګاډی دی وي دا وي څونه خواهشات دي دغه خواهشات راغلي دي زما ستا په دې زړه د زنګ یو کور چړاو کړی دی
زړه مو تعالی بالکل بند کړی دی. دین ته توجه شته؟ منځ او دس ته توجه شته؟ نه. هر یو په دې کوشش کې دی که ماشوم دی که غټ دی چې بس دنیا څنګه ډېره کړم، پیسې څنګه ډېرې وګټم، لګیا دی. پلانکې 8 لکه ګټي، هغه 12 لکه ګټي، په دې نه ټول راضي کړه. او دا 8 لکه هغه 15 لکه ګټي، ممکن شوق پیدا شي د دنیا، الله زه به څنګه وګټم. خو دې ته سوچ نشته چې مخکې 15 وخته مونځ کوي جمع سره، تهجد لم پانسی، قرآن هم وای، د قرآن درس هم کوي، دام د دین کار کوي، دام کوي، زه ولې نه کوم؟ زموږ زړونو ته زنګ لګېدلی دی. دا زنګ ختم که په څه باندې؟ یو مرګ ځان ته ډېر ډېر یادو، او دویم د قرآن تلاوت کا. تلاوت له شرط دا چې ته په معنی پوهېږې، ځکه چې پوهېږې نو بیا دننه چې څه دي به تا ته راښکاره کېږي او محسوسېږي به. دا د قرآن سره څه شوه؟ خیرخواهي شوه چې مونږ قرآن لولو، تلاوت کوو، ځان پې پوهه کوو، د زړه زنګ به هم ختمېږي، او دویم د قرآن سره هغه خیرخواهي چې ده هغه حق به مدا کېږي. نور په دې حدیث کې نبي علیه السلام مخکې څه خبرې کړي، اب انشاءالله د جمعه کې